پیرانو باندې بحث کوو یا جناتو باندې بحث کوو. زیاتره خلک د جناتو څخه انکار کوي، بیا زیاتره خلک د جناتو څخه ډیر زیات یریږي. آیا جنات انسان ته ضرر او تکلیف رسولی شي که نه شي رسولی؟ انسان ته کار کولی شي که نه شي کولی؟ دا او دې ته ورته ډیر لا مسایل د استاد محترم محمد یاسین احمدي سره بحث کوم. احمدي صاحب هرکلی درته وایم. ستړي مشه په خیر راغلی. مننه احمدي صاحب. لومړی خو مې په دې باندې پوهه چې دا جنات دي څه، دا څه شی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا د پیرانو دا تاریخ په اول نه ته بیان کوم، نو دا پوښتنه به پکې جواب شي. ښه نو چې تاریخ دی باندې کېدای شي نورې پوښتنې پکې جواب شي. نو کله چې ځمکه او اسمانونه الله پیدا کړل نو دې باندې ډېر زیات کلونه تېر شو. تقریبا بعضې علماو لیکلي 15 کروړه کاله ورباندې تېر شو. نو بیا د هغې نه وروسته الله پاک اول ورکې پیران پیدا کړي دي په ځمکه کې. پیران یې پیدا کړي او دا شریعت یې پیرانو ته ورکړ او حکومت یې ټول د دنیا پیرانو ته ورکړ، د انسان څخه د انسان نه مخکې. او د عبدالله ابن عباس نه روایت کړی دی، عمادالدین ابن کثیر لیکلی دی، وایي تقریبا 2000 کاله د انسان او د پیري د حکومت ترمنځ 2000 کاله تېر شوي. یعنې د آدم علیه السلام د پیدایش نه 2000 کاله مخکې دوی دلته ژوند کوه، حکومت یې کوه په ځمکه باندې. په ځمکه باندې. بیا د دوی د تاریخ د دې نه معلومیږي چې قرآن کې الله پاک فرمایي د ابلیس ښودلی وي کانه من الجن، دا د پیریانو نه جناتو نه. نو دا معلومیږي دا ډېر پخواني مخلوق دی، ډېر پخوانی. ځکه ابلیس چې کوم دی د تقریبا 8000 کاله صرف عبادت کړی دی. نو چې دا د هغو نه نو دې نه معلومیږي چې 2000 کاله دلته په دنیا باندې حکومت کړی تېره شوې دی. د دوی دا بادشاهي د ړنګېدو لامل څه که نه الله تعالی داسې لیکلي چې دا به ختمېږي؟ نه، دوی داسې کار دی چې الله پاک پیدا کړي. قرآن کې الله پاک فرمایي وي من مارج من نار، وي دا پیره مې پیدا کړی د انسان نه مخکې د هغه اور نه چې هغه لمبې والی دی، لمبه کې پاس سر کې لوګیا ورسره یو ځای بالکل توره لمبه غوندې توره لمبه جګېږي، دې لمبې نه پیدا کړی دی. کله چې دې لمبې نه پیدا کړی دوی د وجود کې ګرمایش دی، چې کله ګرمایش په وجود کې راشي نو دا ډېر سخت شرپسنده دي، ډېر زیات شریان دي. یعنې د دوی هغه نیکعمله انسان او د انسانانو هغه بدعمله، د پیریانو هغه نیکعمله او د انسانانو بدعمله دا سره یو برابر دي. یعنې ډېر کم پیران داسې دي چې هغوی ډېر زیات تقوا والا دي که نه، خو اکثره خبره درته کومه هسې خو داسې پیران هم پکې شته چې ډېر زیات متقیان دي، لکه هغې ته وروسته راځم قرآن کې الله پاک اشاره کړې ده. خو اکثره په دوی کې د شرپسنده دي، ډېر زیات شریان دي. نو بیا دوی سخت ګناهونه شروع کړه، وینې تویول شروع کړه او ډېر ناکاره دغه شروع کړه که نه، یو بل ته به تکلیف رسول، زرونه به رسولو. نو بیا الله پاک ورپسې ملایک راولېږل او د ملایکو مشري ابلیس ته ورکړې وه، خپل ابلیس سره وه د خپل نوم عزازیل. نو بیا دوی ورسره جنګ وکړه. نو جنګ یې وکړه، د آبادۍ نه یې وشړله، څه دشتو ساراګانو ته لاړ او څه سمندرونو ته لاړ او بعضې کم پاتې شو دلته. خاوند د سوال پیدا کېږي چې ابلیس د پیرانو څخه و، بیا د پیرانو ختمولو پسې فرشتې راغلې، نو به ابلیس څنګه د دوی مشري کوله؟ خپل قوم یې ابلیس تقریبا نه، ابلیس 8000 کاله هلته عبادت کړی دی. دا ښه سړی و پکې؟ دا پکې ښه سړی و. نو بیا ملایک چې کوم دی د ده سره راغله یو ځای. دا تفسیر قرطبي دې ته اشاره اوس زیاتره خلک وایي علم خو شیطان هم کړی و که نه؟ دا شیطان عالم و که دا عابد و؟ نه، شیطان علم هم کړی او عبادت هم کړی و د الله پاک. یعنې ځکه د الله سره په بر اسمانونو کې دو وخت تېر کړی و، نو خامخا علم د کړی دی، ښه ډېر علم کړی دی او بیا د عبادت دغه ورکې ډېر زیات و. خو شیطان دا دغه و چې هغه په د خپل عقل باندې اکثره فیصله کوله، خپل عقل. یعنې د شریعت نه عقل ډېر مخکې ګاڼه، ځکه الله ورته چې سجده وکړه او ده ورته چې نه زه ونه غوره یم. نو ډېره زیاته مننه. موجوده وخت کې پیری دا نن سبا چې ما ورته په دې نړۍ کې ژوند کوو، پیری چېرته دی؟ پیران اکثره دې باره کې یو عالم د کتاب لیکلی کتاب الجن په نوم باندې، نو اکثره چې اوسېږي د دشتو ساراګانو کې اوسېږي او بیا د سمندرونو کې اوسېږي، سمندر باندې ژوند کوي. او بعضې چې کوم دی د آبادۍ کې چې اوسېږي نو هغه په دې کوټو په چتونو باندې ژوند کوي، کوټې په چت. او د قرآن او حدیث نه داسې صراحتاً یو څه لرو چې ویو چې انسان او پیری ملاوېدلی شي، لیدلی شي؟ قرآن کې الله پاک فرمایي قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن. پیغمبر ووایي چې وحی شوی ده ما ته چې یوه ډله د پیریانو داسې وه، انه استمع نفر من الجن، چې یو ټولګی د پیریانو د غوږ یې ښودلی. او بیا قرآن کې الله پاک عجیبه اشاره کړې ده، یو سماع ده یو استماع ده. استماع دې ته ویل کېږي چې ښه د زړه په غوږونو باندې یو چاته غوږ کېږي. یعنې دا د دوه هغه نیک صفت الله پاک ذکر کړی چې دومره متوجه کېناستې، بیخي متوجه نبي علیه السلام ته کېناستې او بیخي د زړه په غوږونو یې د نبي علیه السلام دا خبره واورېده. دا وحي ورته الله تعالی وکړه که نبي علیه السلام په خپله دا لیدلي؟
نه نبی علیه السلام په هغه وخت کې چې دوی اول ځل راغلو نو نبی علیه السلام د طائف نه راغلی په دې وخت کې نو سبي مانځه ته مخکې شو نو په دې وخت کې دوی راورسېده شاته نو دا قرآن یې واورېده بیا ورته الله تعالی وحی وکړه الله ورته وحی وکړه عادت مې دا و چې انسان پیري سره ملاقات کولی شي که هو کولی شي ورسره پیران کې تقریبا 3 قسمه دي 3 قسمه پیران دي یو قسم پیره په دی هوا باندې الوزي او یو قسم پیره چې د امر او لړم په شکل کې دی او یو قسم دی هغه د آبادیو کې اوسېږي دا 3 قسمونه دي یو قسم پیره په دې کې د د پاوا منشل د ډېر زیات طاقتور دي سخت طاقت کې دي نو خپل عمر د هو سره مخ شوه نو عمر د هو طویل وي ماته په خګه راشه بیا هغه چې په خګه ورغی نو هغه عمر د هو پورته په لازمه کې رويشت د خپل عمر فاروق رضی الله عنه دا کیسه کوي چې ما چې کله راسم لو نو په دې وخت چې ما وکړ چې د لاس پنځه د سوال کې د سپي غونډي بیا ما ورته چې لاس پنځه د سیماتي زبه کې طاقتور پیرم دوا خبرې دلته نور دي احمدي صاحب یو خدا د چې وسو اخی ګورو زیاتره زنانه وې ز پیرانو نیولې مکنه دا دیوه خبره او دویمه خبره ده چې به ور کم د خلک انتقاد کوي په امریکا او اروپا کې څوک پیری نه نیسي خو ولې په افغانستان کې نیسي د دوه خبرو ته ساده جواب څه دی نه پیران چې اکثره خلک نیسي نو هغه پیران نیسي کنه یو عالم دی هغه کتاب کې لیکلی یو د موضوع راخیسته بیا اکثره پیران چې بر وخی جبیال ته دوه باندې گزارونه کوي ها شیطانان باندې به گزارونه ور باندې وشي نو هغه ویریږي چې کله هغه ویریږي هغه باز لیونی شي چې لیونی شي ترکیب یو دا دغه دی یو دا چې هغه پیران چې هغه شرپسند دی شرپسند دی اکثره کنه نو هغه راکی وزي د اسمه کیته کله اسمه کیته راکی وزي د مسلمانانو دشمنانی بیا کافر شي دي کی هغه اسلام ته مسلمانانو ته ضرر رسي کله ضرر رسي نو د په تشنابونو کې اوسېږي تشنابونو کې کله چې انسان تشناب ته نو تو دواونه وي نو د چونه نه زونه سره پیری شي وسره کې یا وجود ته داخلي نه نوځي وجود ته بیا ولی الته لکه اکثره ته چې دا اعتراض کې چې انګريز په دغه کې ولی نه نوځي مسلمان ته ور داخلي کنه نو مسلمانۍ هغه دشمن دی خپل دا هغه خپل دوستان دي هغه مسلمانان پیران چې کوم دي هغه خپل مسلمانان نه په تکلیف کې کوي خپل جنگونه کې ورسره دي کوپارو سره او هغه چې هغه ناکاري او شرپسند دي نو هغه د سکار کوي به مسلمانان تنګي خپل ما یو کس نوریدلو یو پیرو نو هغه ویل چې دا دغه دا ویل موږ ته بوی راځي ورنه کله چې یو کس سره شي پیره او نو بیا موږ ته بوی راځي د کس نه چې موږ تیرو کې موږ ته پته لګي چې د سره شي احمدي صاحب پیران د انسان سره کار کولای شي کني شي کولای شي ځکه سليمان عليه السلام ور باندې بیت المقدس جوړ کړو پیران جوړ پیران باندې بیت المقدس جوړ کړو قرآن کې دا اشاره کړې الله پاک قوي پیران راوستي او هغه باندې بیت المقدس جوړ کړو بیا هغه چې مرګ وخت راغی نو شیشه کې ځان باندې سليمان عليه السلام ځکه هغه ته پته وي دا شریان دا تختی دوکه بازان دي سخت دروغ وي دومره دروغ وي پیران چې ډیر به حد دروغ وي یعنی خپل زرت سومه چې د انسانانو هغه بيخي هغه دروغجن سړي نم ډیر زیات دروغ وي بل د بر سره خبره وکي لوزو کې هغه ځکه بیرته منکري خبره یعنی دروغجنان دي سم دروغجنان دي خو هر قسمه ګناه باندې بریک نه نيسي نو احمدي صاحب موضوع خډيره زیاته پراخه ده اخیری به د څه ګوبه دویمه برخه کې ور باندې بحث وکړو کده زمنګ د لیدونکو دا موضوع خوښ شو د غوښتنې په اساس په نوري برخه به ورکو ما ته دا خبرو کړ چې پیران د انسان سره کې دي یو انسان سره پیران چې د حل لارې سره دین څنګه ځان خلاص کی اسانه د حل لار ده دوی اس کله د کوډګورو جادوګورو د خلکو ته دی نزي پیران ځکه اکثره د پیران چې دی یا د شیطانان یا ناکاره پیران نو هغه د کوډګورو جادوګر لیږي په کلی ولس کې ګرځي خلکو سره کېږي نو هغه بیرته زی هم دوته بیا کپانې پیره ونی سي ما پلان کې زی ته بوزي هلته خکېږي مالته چلار شي رښتیا خشي دا مغي طرف نه راغلي دا کله ورشي هلته نور د سکی نور هیڅ کله د کار نه کوي پیره په هغه ځکه تنګيږي چې کله ته او داس کې ګرځي څلوري ساعت ته او داس کې ګرځه که خوب کې هم او داس کوه او داس ماته کې او داس ماته نو ته خامخته نه او داس کوه یو دا کار کوه بل چې قدم دی قدم سره بسم الله وایا کوبس کې هم بسم الله قدم دم بسم الله چې هر کار کې بسم الله چې دا چا سره شي وي هغه چې چا سره شي وي نو د خپل تنګيږي چې تنګ شو دازي د خپل ها زی نو ډیره زیاته مننه کوم په دې هیله چې زمنګ د لیدونکو د خبرونه خوښ شي او ان شاء الله تعالی په نورو برخو کې به هم په دې باندې بحث کوو ډیره